ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې لپاره ډېره زیاته مننه. په لومړي سر کې که راته ووایاست د هېواد په کچه د روغتیایي چوپړتیاو یا خدمتونو عمومي وضعیت اوس څنګه دی؟ خدمتونه څنګه روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه چې د عامه روغتیا وزارت د فعالیتونو د خدماتو په اړه باندې ولس ته آګاهي ورکوي. زموږ پیغام تر ولس رسوي. په لومړي سر کې باید ووایم چې د عامه روغتیا وزارت په تیر یو کال کې څومره فعالیتونه د نسبت تیر شلو کالو ته لله الحمد څو چنده باندې ښه شوي دي، معیاري شوي دي، ولس ترېنه خوشحاله ده. موږ په بېلابېلو برخو باندې په تیر یو کال کې کار وکړ، که هغه د تشخیصیه برخه وه یا د معالجې برخه وه، وقایوي برخه وه. د دې ترڅنګ د روغتي پرسونل په ظرفیت لوړونه باندې الحمدلله په کافي اندازه باندې کار شوی ده. زموږ هدف په تیر یو کال کې هغه ساحات هم ول چې هغه په تیرو شلو کالو کې ورته روغتي خدمات نه وړاندې شوي یا سپینو ساحاتو په نوم نومول شوي وو. تقریبا 40% داسې سیمه وه چې هلته هېڅ روغتي خدمات نه ول. لله الحمد په تیر یو کال کې د عامې روغتیا وزارت له لوري زموږ د څومره چې پرسونل د زموږ ټیم د هغوی د هڅو برکاتو چې د 150 په شاوخوا کې نوي روغتي مراکز ورته جوړ شول. په کابل کې چې زموږ کوم یو تخصصي او ثالثي روغتونونه ول داسې ستونزې درلودې چې په تیرو شلو کالو کې هېڅ توجه ورته نه وه شوې. یعنې تر دې حده پورې چې د انتاني روغتون ډېر مشهور روغتون د خو لابراتوار نه درلوده. لله الحمد د عامې روغتیا وزارت په تیر یو کال کې هغوی ته لابراتوار هم جوړ کړ. د ترڅنګ موږ د افغانستان په تاریخ کې لومړنی د جینومیک سیکوینسینګ لابراتوار په کابل کې جوړ شو. مرکزي سټاکونه الحمدلله د دوا څخه داسې شول چې زموږ مسؤلین وایي چې په تیرو شلو کالو کې دومره درمل موږ نه ولیدلې. زموږ په څو نږدې ورځو کې موږ بدخشان او ځینې ولایتونو ته سفرونه وکړل. هلته روغتي پرسونل داسې ویل چې په تیرو شلو کالو کې دومره درمل موږ ته نه راوړل شوي. مخکې به د 1 میلیون په اندازه راوړل کېدل، اوس لله الحمد تر 80 میلیون 80 میلیون افغانۍ پورې یو ولایتي روغتون ته زموږ درمل وړل کېږي. یعنې د درملو په سپلای کې هم کار شوی، په تشخیصي برخه هم کار شوی. هدف مو دا دی چې د کوم یو دلته د ولس حق د روغتي خدمات هغه د معیاري کولو لپاره په تیر یو کال کې کافي اندازه باندې هڅه شوې، خو دا له کار ته اړتیا لري ځکه په تیرو شلو کالو کې اکثریت داسې موارد ول داسې برخې وي چې هغې ته هېڅ پاملرنه نه ده شوې. تشکر دکتر صاحب. در اوایل تطبیق نظام سیاسی شکایت‌ها از این بود که کدام مؤسسات همکاری که صحت عامه را وزارت صحت عامه را اسپانسر میکردن اونا همکاریشان با این وزارت ادامه ندادن، متوقف کردن. اما مشکل به کجا رسید؟ فعلا همکاری های مؤسسات همکار با شما چگونه است؟ همکاری مؤسسات جهانی و همکار با ما الحمدلله هماهنگی داره و کارهایی که ما انجام میدیم با هماهنگی مؤسسات جهانی و مؤسسات همکار که اینجا کار میکنه در هر چیز ما الحمدلله هماهنگی داریم و مسائل چیز نیستن. یعنی فعلا مشکلات حل شده در اوایل که امارت اسلامی حاکم شدن مردم یا فکر میکردن که در افغانستان نظام صحی خدا نخواسته ختم میشه و یک کلپس میشه، یک حالت میاد که نظام صحی بیخی یعنی معیارش نداشته میباشه. خوشبختانه که رهبری امارت اسلامی و رهبری وزارت صحت عامه توانستند که با مؤسسات همکار و دونرهایی که در افغانستان همکاری میکند با وقت به وقت یا مجالس گرفتن. الحمدلله نتیجه شد که در موارد و در بخش گوناگون در افغانستان همکاری میکند. تشکر. در جریان همین سال خبرهای خوش و نه چندان خوشی هم از وزارت صحت عامه نشر شد، از جمله تقریب به صفر آوردن تقریبی مرض پولیو و همچنان انتشار مرض سرخکان در کشور. فکر وضعیت چگونه است؟ مرض سرخکان تا چه حد کنترل شده؟ گفتن شما چیست؟ ما عرض کردم که در این سال اخیر که تیر شد لله الحمد ما در بخش های گوناگون کار کردیم. در بخش وقایوی، در بخش ایمونیزیشن یا معافیت الحمدلله ما دستاورد بسیار خوب داشتیم که خوشبختانه در افغانستان صرف واقعات پولیو در همه افغانستان 2 بود و این در تاریخ افغانستان اینقدر نمی اندازهش کم نبوده بود. لله الحمد به اندازه 8 کمپاین ملی و فرعی در افغانستان در همه ولایات افغانستان درباره پولیو یا واکسین پولیو تطبیق شده که اینمی یک علت شد که الحمدلله واقعات پولیو در افغانستان کم شده است. و در مورد مرض سرخکان در همین حالم که ما شما صحبت میکنیم از 5 قوس تا 14 قوس ما یک کمپین سرتاسری واکسین سرخکان داشتیم در همه افغانستان. خوشبختانه که در این کمپین ان شاء الله 7 میلیون اطفال ان شاء الله واکسین خواهد شد. ما تلاش داریم که در بخش های گوناگون کار کنیم و در مواردی که اینجا مشکلات است آنها را حل کنیم. امید است ان شاء الله با این کمپین سرتاسری در افغانستان واقعات سرخکان ان شاء الله کم خواهد شد. در روغتیا وزارت سرپرست تیر کال که بهرنی
بهرني سفرونه هم درلودل. د بهرنیو سفرونو د وزیر صاحب د بهرنیو سفرونو تر ټولو مهم لاسته راوړنې کومې وي؟ ما مخکې یادونه ورڅخه وکړه چې د عامه روغتیا وزارت نه یوازې دا چې په وقایوي معالجوي او په نورو برخو باندې کار کوي بلکې مونږ په ظرفیت لوړونه باندې هم کار کوو. زمونږ اساسي هدف د دغه بهرنیو سفرونو څخه دا ده چې هلته د نورو هیوادونو سره د افغان ډاکټرانو د لا فوق تخصصي او تخصصي زده کړو لپاره زمینه سازي وکړو. لله الحمد په دغه برخه کې مونږ خیلی لاسته راوړنې هم درلودې. پاکستان هیواد سره یا هم ایران هیواد سره نور هیوادونو سره چې کوم سفرونه تر سره شوي دي، عمان هیواد ته چې د ځینې کنفرنسونو لپاره د عامه روغتیا وزیر او ورسره مل پلاوي سفر درلود. موږ به ان شاء الله د دغه سفرونو په واسطه وکولی شو چې د افغان ډاکټرانو د ظرفیت لوړنې په برخه باندې ډېر زیات کار وکړو ان شاء الله. تشکر. در خدمات دسترسی به خدمات در مناطق دوردست کشور چگونه است فعلا و پلان‌ها به خاطر زمستان پیشرو چی است؟ چی تدابیر گرفتین تا به مناطق دوردست کشور دوا فرستاده شود تا در جریان برخوری‌ها دیولمونجا به دوا نماند؟ یو یادونه باید وکوم د سفرونو په اړه باندې چې د عامه روغتیا ښاغلي وزیر صاحب او مل پلاوي څو ورځې وړاندې پاکستان هیواد ته کړی و. موږ یو تفاهم لاسلیک کړ چې د افغانستان کوم درې روغتونونه چې د پاکستان هیواد لور جوړ شوي د هغوی مکمل سپلای به د پاکستان هیواد کوي. څه وخت راهیسې هغوی دغه فعالیت دلته پرېښی و یا هم نه و ترسره کړی. د دې ترڅنګ دلته موږ چې کوم افغان ډاکټران درلودل هغوی د تخصصي زده کړو لپاره پاکستان هیواد ته به هر کال 100 تن انشاءالله تخصصي زده کړو لپاره لیږل کېږي. کوشش کوو چې دغه اندازې له نور هم زیاته شي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې به د سی پی ایس پی یو څانګه پرانیستل شي چې دلته به د اف سی پی ایس او ام سی پی ایس ډیګریانې هم د افغان ډاکټرانو لپاره چې پوسټ ګریجویټ ډیګریانې دي یعنې فاکولټي څخه وروسته دغه به انشاءالله دلته ورته میسر کېږي. زموږ یعنې عموم کې هدف دا ده چې دلته د ظرفیت لوړونې په برخه کې او د سیمه ییزه کچه باندې موږ ښه همغږي ولرو او دلته په افغانستان کې هیوادوالو ته ښه روغتي خدمات وړاندې کړو. د دې ترڅنګ تاسې په سیمه کې دلته د مور او ماشوم د صحت په اړه خبره وکړله چې دلته روغتي خدمات هغوی ته څنګه دي. موږ په تېر یو کال کې چې د کوم روغتي خدمات جوړ کړي دي ولته مو فیسیلیټیانې برابرې کړي دي. په دې کې دغه 150 روغتي مراکزو کې اکثریت هغه ځایونه چې هلته روغتي خدمات هیڅ نه هلته مو ولادت خونې جوړې کړي دي. هلته مو د مور او ماشوم د صحت لپاره ځینې خاص خونې جوړې کړي دي. دا زموږ یو خاص پاملرنه هم دې ته چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې راښکته شي. تشکر دکتر صاحب. پلان‌ها برای زمستان آینده چیست؟ زمستان پیش رو هم رو به نزدیک شدن است. هر روز ما به زمستان داخل شده میریم. چی تدابیر گرفتین تا دوا و ادویه و خدمات صحیح به مناطق دوردست کشور رسیده کنید؟ خوشبختانه که از سالهای پیشین که بود از او یک فرق در امارت اسلامی که اینجا ما در وزارت صحت ما ببینم یک چیز نوآوری این است که پیش از زمستان ما مؤسسات همکار در همین تالار که ما شما شستیم مؤسسات همکار معین صاحب عرضه خدمات و معین صاحب مالی و اداری وزارت صحت ما آنها را خواستند که اینجا بیاین و مجلس بگیرن برای ساحاتی که از مرکز دور هستند یا آج برفباری می شود برای جایهایی که در زمستان بسیار مشکلات زیاد می باشد سپلای پیش از وقت باید بر آنجا صورت بگیرد. خوشبختانه در این بخش الحمدلله کار کردیم و سپلای کدام چیزی که ضرورت است به ساحات ما فرستادیم ان شاء الله مشکل نیست. یعنی ډاډ ورکوي چې پراتلم کې ژمي کې به ان شاء الله هیوادوال ستونزو سره مخ نشي. زه به یو لړ مثال درکم. موږ تیر ورځ د بدخشان وخان ولسوالۍ ته تللي وو. د پامیر لوړو څوکو ته لاړو. د عامه روغتیا وزارت معین صاحب مولوي صاحب محمد اسحاق صاحب زاده هم له موږ سره شتون درلود. په وخان ولسوالۍ کې چې هغه تقریبا موږ 22 ساعته سفر وکړو. په دغه سفر کې موږ یو روغتي مراکز ته ورسېدو چې هلته د پامیر خلکو لپاره جوړ شوی دی. موږ د شپږو میاشتو لپاره هلته هم درمل ولېږل چې دا د مرکز څخه تقریبا په زرګونو کیلومتر لري فاصله ده. نو موږ الحمدلله د هیواد هر وګړي ته عادلانه او منصفانه روغتي خدمات وړاندې کولو ته ژمنتیا لرو. امید ده چې ان شاء الله د ټولو هیوادوالو لپاره معیاري روغتي خدمات وړاندې شي. مننه ډاکټر صاحب. په روغتیایي برخه کې یوه غټه ستونزه چې ډېری هیوادوال ورڅخه سر ټکوي شکایت کوي هغه د شفري نسخو لیکل دي. اکثره ډاکټران نسخې په داسې بڼه لیکي چې یوازې دوی په درملتونونو کې ویل کېږي. په دې اړه ستاسو اقدامات څه دي؟ دا د دې چارې مخنیوی به وشي؟ د شفري نسخو په اړه باندې به زه تاسو ته دومره ووایم چې په تېرو کلونو کې هیڅ د پاملرنه نه وشوې. دا داسې یو مافیایي شکلي حالت اختیار کړی و چې د ولس سره خیانت او د ولس سره ظلم روان و. خوشبختانه د عامه روغتیا وزارت د خپل ولس هر مشکل ته متوجه ده او د هغې حل لپاره تلاش کوي. د عامه روغتیا وزارت د ښاغلي وزیر صاحب په اجازه او په امر باندې موږ د شفري نسخو د بندولو یو مکتوب ټولو ولایتونو
ټولنو ته اداراتو ته لیږلې ده الحمد نتیجه هم ښه ده خو د وخت په بر کې نشي د یو رواج د 10 کال یا 13 کال نه راپاتې ده چې د خلکو روش او سلوک جوړیږي د خپل ولس په درد باندې پوهیږي چې ولس څومره دردېدلی ده ولس څومره مشکلات لري د یو څه فکري جوړونې ته هم اړتیا لري موږ د هر ډاکټر په سر باندې ودرېږو چې د هغوی لپاره موږ هلته داسې یو ترتیب برابر شي چې هغوی هر یو شفري نسخه ونه لیکي وخت به اړتیا ولري موږ کوشش کوو چې په فکري جوړونه باندې هم کار وکړو د اخلاقي طبابت ټریننګونه وخت په وخت موږ روغتي مراکزو کې جوړو هدف مو همدا چې د وخت په تیریدو سره به ان شاء الله دغه مسله حل شي. تشکر دکتر صاحب. نقش وزارت صحت عامه در مورد کنترل یا جلوگیری دواهای به کیفیت در بازار چیست؟ وزارت صحت عامه در این مورد چی فعالیت‌هایی را انجام دادن؟ ما در سال یک سال که تیر شد تقریبا به اندازه 3,500 مراکز صحی را نظارت و بررسی کردیم و خوشبختانه که اکثریت جاهایی که ما رفتیم آنجا کدام مراکزی که جواز نداشتن و یا آنجا غیر قانونی فعالیت میکردن یا دواهایشان به کیفیت بودن الحمدلله اقدام جدی صورت گرفته و کدام مسائلی که آنجا ما یافتیم به مردم و مسئولین مرکز صحی توصیه دادیم و اگر کدام مسائلی بود که غیر از قانون بود و غیر قانونی بود آنها را اونمو کلینیک هایشان و دواخانه هایشان مسدود کردیم و مهرلا کردیم. امید است که این کارهایی که ما در یک سال پیش انجام دادیم ان شاء الله امید است که نمیره در آینده ان شاء الله صورت میگرفته و ان شاء الله امید است که در این سالهای آینده ان شاء الله این دواهایی که به کیفیت در دواخانه ها هستند یا در کلینیک ها هستند ان شاء الله این را هم ما چی میکنیم جلوگیری میکنیم و مردم که شکایت دارین شکایت ان شاء الله حل میشه. منم ډاکټر صاحب بل پوښتنه چې ډیر خلک غواړي تاسو څخه جواب واوري او جواب تم دی هغه د عامه روغتیا وزارت په ځان بسیاینه د تیرو کلونو کې تر ډیره حد د عامه روغتیا وزارت په نړیوالو ډونرانو او سپانسر باندې تکیه کړې و یعنی ل نړیوالو ډونرانو پرته عامه روغتیا وزارت تقریبا په نشته حساب تاسو اقدامات څه دی یا عامه روغتیا وزارت په ځان بسیا شي؟ دا خو یو ښه بیلګه تاسې دا اخیستلی شئ چې کله د اسلامي امارت حاکم شو نو ټول مؤسساتو دلته کارونه سټاپ کړي ول کارونه نه وو کارونه داسې وو چې هغوی همکاري نه کوله په لومړي سر کې د امارت اسلامي کله چې حاکم شو الحمدلله امارت اسلامي په خپله توانایي سره دا ټول روغتیایي مراکز ران وساتل فعال وساتل اوس هم اکثریت زموږ روغتیایي مراکز ډونر نه لري خو د عامې روغتیا وزارت او د افغانستان اسلامي امارت د خپلې بودیجې نه د روغتیایي مراکز چلوي زموږ ویژن او لرلید همدا ده چې د افغانستان روغتیایي سکتور په خپلو پښو ودرېږي او دلته موږ داسې روغتیایي خدمات وړاندې کوو چې هیچ چاته بی اړتیا نه وي. تشکر دکتر صاحب. به عنوان سوال اخیر پیام شما به هموطنانتان چیست؟ زموږ خو پیغام ټول ولس ته همدا ده چې دوی د افغانستان د اسلامي امارت سره د عامه روغتیا سره همکار واوسیږي لله الحمد په ټول هیواد کې امنیت تامین شوی ده په هره برخه کې فعالیتونه روان دي کوششونه روان دي چې د ولس لپاره زمینه سازي د سهولتونو وشي هغوی ته خدمات وړاندې شي. دا چې افغانستان کلونو راهیسې د جنګ سره مخ و ولس د جنګ سره مخ و مسایلو سره مخ شوي دي دا مسایل به په حل کولو کې څه وخت د بر کې ونیسي او خو امید ده چې د ټول مسایل به حل شي. د خپل ولس څخه غوښتنه ده چې هغوی خپل روغتیا ته ډېر زیات متوجه اوسېږي په ورځني شکل باندې هغوی تمرین وکوي د خپل ګاونډ او کوم چې د ولس خلک د هغوی سره ښېګڼې وکوي تر څو زموږ څومره چې اهداف دي د روغتي خدماتو او زموږ د روغتي پرسونل سره یو غټه هیله مو ده چې د خپل روغتي پرسونل باندې باور ولري او هغوی سره همکاري وکوي. ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب.